اوی د غم سندرې ته څه لوې دا زما کار دی په دې زه پوهېږم که ستا وادو ته مې وادې ونوي نو بیا راته ځای جنازې خوښوه کلي نه لرې چېرته ښار ته ځمه کلي نه لرې چېرته ښار ته ځمه او دا ځل به خامخا نوښار ته ځمه او لیونی ما نه شنه بنګړي غوښتي دي لیونی ما نه شنه بنګړي غوښتي دي دا زه شاید به اوس روزګار له ځمه سلامونه مې واخلئ ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری شاهد مندوخیل یمه ملګرو نن د جانګیري سیمې ته راغلي یو دلته یو شاعر دی ډېر ښه شاعر دی زبردست شاعر دی په سوشل میډیا به تاسو کتلی هم وي هېڅ د تعارف محتاج نه دی خو بیا هم چې کوشش کوو چې خپل تعارف تاسو سره وکړي نو راځئ په پروګرام کې ورته هرکلی وایو استاد په پروګرام کې راته هرکلی وایم مننه ستاسو شاید استاد تاسو زموږ ملاقات وکړالی زموږ غریبانو موږ به شاعران تکړه یو نه په څه باندې پوهېږو هم نه ښه ډېره زیاته مننه سردار استاد د ملګرو سره خپل تعارف لږ وکړئ کوم ځای سره تعلق ساتئ چې موږ د یار حسین سوډیر سیری یو اوس ډېر وخت جهانګیري کې پاتې کېږو تقریبا څلور پنځه شپږ کاله دلته کېږي چې راغلي یو او سردار علي نوم مې دی وینا کې او بعضې وخت تقریبا سیریوال یادو خپل نوم سردار علي دی ډېره زیاته مننه سردار استاد دا راته ووایي چې شاعري تاسو د څومره وخت نه کوئ یاره جي موږ شاعري کوو تقریبا نجامت میلانه و خو دا شاعرانو سره مناسته پاسته نه ده کړې واقفیت ورسره ډېر نشته دی او خپله بس هغه شاړ شابړه کار دی هغه کوو څه ټکي مږي دی راغونډو یا کله یو ځای انډول کله بل ځای کې زه د خلکو د چار ښیي د هغوی خوښه وي نو موږ ورسره خپل کوشش کوو صحیح ده ډېره زیاته مننه ملګري خو ډېر شعرونه خوښوي نو څه به راسره شریکول غواړئ وبه ووایو شعرونه به ورته ووایو زموږ شعرونه زیات تر داسې د نصیحت په بابت کې نن سبا خو داسې یو ماحول دی چې خلک خوښوي عشقیت روحاني شعرونه ډېر زیات خوښوي او موږ خپله داسې د غربت په اندازه کې ګرځو راګرځو نو وصیت او نصیحت هغه دواړه خبرې نن سبا څوک مني نه وصیت هم څوک نه مني نصیحت هم نه مني لکه د پلار د مور څوک نه مني د شاعرانو څوک څه ومني وصیت او نصیحت به ته پکې هم وکړو کوشش به کوو انشاءالله ارشاد د چا خبرو کې د شات او د شکرو خوند وي د چا خبرو کې د شات او د شکرو خوند وي د چا خبرو کې والله که د خبرو خوند وي څوک په ځان ډېره خواري وکړي خو ښایسته نه ښکاري ډېره خواري وکړي خو ښایسته نه ښکاري د چا ښایست کې قدرتي د مرغلرو خوند وي د چا پولاو به درته زړه لکه د اور وسېځي د چا پولاو به درته زړه لکه د اور وسېځي او د چا په ساګ او په پیتیا کې د تنظرو خوند وي د چا هزار ځله کاته په کتو نه دي حساب او د چا په یو نظر کتلو کې د زرو خوند وي او دا سیریوال سردار سر دی د دوا رنګونه سردار سر دی د دوا رنګونه ځکه یې د خولې پر الفاظ کې سندرو خوند وي ښه شعر دی مومن جي نور هم را سره څه شریک کوي څه غزل انشاءالله تعالی کوشش به سره کوو هغه دې ځي چې بیا راځي د هغې پروا نه راځي هغه دې ځي چې بیا راځي د هغې پروا نه راځي هغه دې نه ځي چې یو ځل لاړ شي او بیا نه راځي چې د دې تلو په دې خبر دی لږ سوچ وکړم یره مې واخلي یو شبه مې خولې له ساه نه راځي زبردست شعر دا اوسنی خلک هغه شعرونه چېرته خوښوي دا اوسني خلک هغه شعرونه چېرته خوښوي چې پکې ذکر د مجنون او د لیلا نه راځي دا یو ځل بیا دا اوسنی خلک هغه شعرونه چېرته خوښوي چې پکې ذکر د مجنون او د لیلا نه راځي او ماله دا بس ته په مطلب باندې دې ورسېدم ماله دا بس ته په مطلب باندې دې ورسېدم ستا د خبرې ضرورت به د وینا نه راځي او کله ناکله زوتوه د سیریوال شعرونه زوتوه د سیریوال شعرونه ګټې په سر چلوه درد به دې په ملا نه راځي ډېر ښه زبردست مخکې را سره هم څه شریک کوي زما پیسو کستا ښایست د سپین جبین اساسي زما پیسو کستا ښایست د سپین جبین اساسي زما پیسه کستا ښایست د سپین جبین اساسي و چې ورپسې مې همیش ویني د زړګین اساسي
وا په سینګار مین ستا سینګار ته څه حاجت دی و په سینګار مین ستا سینګار ته څه حاجت و په سینګار مین ستا سینګار ته څه حاجت دی ستا خو د مخ خپله سرخي دا ننګینه ساسي ښه شعر دی اوس که رانغلی بیا راتلو ته دی حاجت نشته دی اوس که رانغلی بیا راتلو ته دی حاجت نشته اوس که رانغلی بیا راتلو ته دی حاجت نشته دی درنه مې وړي مرګ د زړه زور مې د زویرګي نه ساسي ډېر ښه زبردست ښه شعر دی د نصیحت پته پکې پیش کړمه د خلکو خو نه دی خو څوک مونږ مجبور یو که څوک ګوري که څوک نه ګوري مونږ به خپل دغه کوو کوشش به کوو وایي نشې له زړه ور نه کړې د نشې نه به دې وباسي نشې له زړه ور نه کړې د نشې نه به دې وباسي او تارخه به در په خوله کړي د خوږې نه به دې وباسي ته به داسې وایې چې دا مې رور او دا مې پلار دی ته به داسې وایې چې دا مې رور او دا مې پلار دی خو هغوی به داسې نه وي د کوڅې نه به دې وباسي دا یو ځل بیا ته به داسې وایې چې دا مې رور او دا مې پلار دی خو هغوی به داسې نه وي د کوڅې نه به دې وباسي او ښه به درته ګوري ښکته پورته وي به دا نه دی ښکته پورته خو دا نه دی ښه به درته ګوري ښکته پورته وی به دا نه دی مړ به یې په مړوني د نقشې نه به دې وباسي ښه شعر دی د دې بد اخلاقۍ نه به دې ښځه داسې تنګه شي د دې بد اخلاقۍ نه به دې ښځه داسې تنګه شي طلاق به درنه واخلي د رشتې نه به دې وباسي ښه شعر دی محمد جي دا یو ځل بیا د دې بد اخلاقۍ نه به دې ښځه داسې تنګه شي طلاق به درنه واخلي د رشتې نه به دې وباسي سردار وایي په خپل ځان باندې خفه شه سردار وایي په خپل ځان باندې خفه شه د خلکو خفګانونه د لمبې نه به دې وباسي ډېر ښه دا چې په خوله کې ګبینان زړه کې غونډان ساتي د دې سړي نه به تر کومې سړی ځان ساتي داسې یارانو باندې نوم د یارۍ مه شرموه داسې یارانو باندې نوم د یارۍ مه شرموه چې په خوله خاندي او په نستوڼو کې ماران ساتي دا یو ځل بیا داسې یارانو باندې نوم د یارۍ مه شرموه چې په خوله خاندي او په نستوڼو کې ماران ساتي چې بدماشان ساتي هغې سړي نه مه یارېږه هغې سړي نه مه یارېږه ځان دې ساته چې ځان سره څوک ملنګان ساتي د دې سړي شپېلي وهلو ته حاجت څه دی د دې سړي شپېلو وهلو ته حاجت څه دی دا په ډېرو د ژبې لاندې چې ستوان ساتي او زما په خیال شاید چې دغه سړی ګټه وکړي چې ګټه کوي او نظر د سترګو په تاوان ساتي خبره د پښتو مې په پښتو پسې راواغسته چاړه مې د خپل ځان نه نیستو پسې راواغسته د مور د زنکدن سلګۍ یې خوله باندې راغلي دي او بچي یې آینه د مخ کتو پسې راواغسته ماسټر چې کور کې ښځې په چپړه باندې وویشته ډانډی غټه سکول کې په وړو پسې راواغسته او ما وی که صرف منګه د خپل ژوند نه تنګ شوي یو مولام کډه په سر په مدرسو پسې راواغسته قسم یې راته کړی دی په ته به ټوخیم نه پرېږدي ناترسه حکومت مو سایستو پسې راواغسته او دې بعضې شاعرانو هلکان د ژونده ویسته بعضې شاعرانو هلکان د ژونده وویستل دې بعضې شاعرانو هلکان د ژونده ویسته دې بعضې شاعرانو جنکو پسې راواغسته رښتیا وینا خو سمې د خونه د اور لمبې دي نو سردار بیا دې ولې په لمبو پسې راواغسته ډېر ښه سردار استاد یو غزل نیم را سره نور هم د ملګرو ته شریک کړو ستاسو په ډېره زیاته مننه وي رښتیا وینا داسې خواږه د ښه د زیات پرېږدي لکه مچۍ چې د ګبي نه پاسي او شات پرېږدي رښتیا وینا داسې خواږه د ښه د زیات پرېږدي لکه مچۍ چې د ګبي نه پاسي شات پرېږدي د هغه خلکو د یوه نیکي تر مرګه بسته چې د بل زړه راټولوي او خپل میرات پرېږدي هغه د خپل زړه خوشحالي د بل نه څه غواړي
هغه د خپل زړه خوشحالي د بل نه څه نه غواړي چې د بل زړه مات کړي او مات ورته په مات پرېږدي. سردار وایي ښه دی محبت بد دی ویلی نه شم خو دا بعضې خلک ورپسې اجره او جومات پرېږدي. ډېر ښه سردار استاد زبردست شعرونه دې ووي. ښه لنډ میسج پیغام مینوالو ته اخره کې څه ورکول غواړئ؟ ور به کولو یو شعر به ورته ووایو دا چې د سپینو اننګو د پاسه په سلایي خالونه تور جوړوي رب خبر دا چې یو په کومه نقشه زما په زړه کې ځان له کور جوړوي. ځان یې چې ښه سینګار کوي ویل او سردار اوس ژوند د مزې خوښوه د چا خبرو باندې تیر ونه خورې درشل زمونږ د دروازې خوښوه. ډېر ښه ډېر ښه. ما وی د غم سندرې ته څه لوې دا زما کار دی په دې زه پوهېږم که ستا وادو ته مې وادې ونه وي نو بیا راته ځای جنازې خوښوه. ډېر ښه سردار استاد ډېره زیاته مننه چې مونږ ته مو دومره قیمتي وخت وایستو. ملګرو تاسو سردار استاد شعرونه واورېدل مونږ ته خپله رایې کمنټس کې ضرور راکئ او ما شاهد مند خیروال ته راکئ اجازت ښه ده او بد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.